دا موږ طالبانو ملایانو فکرا دا تر استعمار لاندې راغلي تاسې خفه نه شئ. لکه ګوره زه یو مثال درته وایم. اوس دا کرکټ دا لوبه وسوله موږ ورته خوشحاله وو که نه وو؟ او که اوس له تاسو چې پوښتنه وکړم چې دا د کرکټ د لوبغاړو نومان واخلئ، تاسو به زده یې که به نه یې زده؟ د ټولو به زده یې، زده م دي. او که د 10 مبشره بالجنه نومان در چې وباړو هغه به م نه یې زده. اوس دا یو فکري استعمار ده. تاسو خبرې ته پام وکړئ. کرکټ لوبه دا اصلا د انګریزانو لوبه ده، د انګریزانو جوړه کړې، او دا اوس په هغه ملکو کې کېږي چې هغه یا د انګریزانو ملکونه دي یا انګریزانو په هغوی استعمار چلولی، لکه هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، هلته یو بل ملک هم ده، استرالیا، سریلانکا، زیمبابوې، دغه چې په کومو ځایو کې انګریزانو حکومت کړی د استعمار امپراتوري، هغه دا لوبه لري. اوس جاپان کرکټ لري، چین، فرانسه، جرمني، امریکا، ولې نه لري؟ په هغو باندې انګریزانو استعمار نه ده کړی، هغه د انګریزانو مستعمره نه وه. اوس افغانانو ته ظاهران هم دی ولې کرکټ کوي. تاسو خو افتخار کوئ چې موږ 3 وارې له انګریزانو سره جنګ کړی، 3 جهادونه هم کړي، انګریزانو ته هم شکست ورکړی. نو شکست یې ورکړی، اوس د هغو په لوبه باندې څه کوي؟ موږ شکست ورکړی، خو هغه عسکري شکست ورکړی، عسکري استعمار هم نه ده منلی. فکرا موږ مستعمره یو، فکرا موږ څنګه یو؟ ورته خوشحاله یو. اسوټه یو، هغه بال ته څنګه یو؟ هغو ته خوشحاله یو. هغه سوټي وال ته موږ بیټمین وایو، څه وایو؟ هغو ته څه وایو؟ بیسټمین ده که څه بلد. هغو ته باید داسې ونه وایو، هغو ته باید د سوټي والا ووایو یا د دبي والا. د څه شي والا؟ خو دا نوم به تاسو ته بیا ادبي ښکاري. دا ما خبره هم کېدای شي تاسو ته داسې یو غلطه خبر ښکاري.